لړۍ ګورئ چې دوی په پوره نظم او ډسپلین تالار ته دننه شول چې دوی خپله ثمره ګوري او ستاسو په مخ کې به ډېر ویاړ او ډله ییز قسم واخلو او په دې وخت کې فارغین محترمین ټول هم لوگ بڑا کامرہ ہوتا صاف ہوتا د خوست مجاهد د آزادۍ نړۍ ویاړمنې ورځې عظمت ته په کتو د احترام او درناوي یوه ډله د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې استفاده له سراچا موټرسایکل د ستاسو په وړاندې تېرېږي د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ مجاهدین د جهاد د وخت وسایط سراچا او موټرسایکل او خوشکا ماینونه ورسره دي او ستاسو په وړاندې تېرېږي دا چې د جهاد د وخت وسایل زموږ له مخې تېرېږي په ویاړ یې دا نعره راسره بدرګه کړئ سيدي شهيد متي الله آزادۍ مینې لسان ورکرانې سا او شپېلې سا هغوی دې راتېرېږي او دا نورکرانې خصوصي لیسې دا پنځم ټولګي زده کوونکی به هغوی ته رسمي ګذشت وړاندې کړي نو دا لیسې دې پر مخ راځي او آماده دي په منظم ډول دا لوج له مخې تېرېږي د خوست ولایت د قطعه خیردان دې راځي او په منظم ډول دې د لوج له مخې تېرېږي او متوجه وي د لوج مخې ته چې کوم کسان ولاړ دي دغو خدمت کې د عرض ده دغه لاره پرېږدئ د قطعه خاص مجاهدینو سره تر څو دوی دپاره دغه ځای خالي سوی وي دا کسان لرې کړي دا کسان لرې کړي نظامي ملګري کوشش راتلونکو نسلونو ته د روان نسل سر اوچت کړه تا د مظلومانو هغه وښیي چې د ظالمانو سترګې دې وسوځولې په تشه چمټه دې د خپل دین ناموس او خاورې ساتنه وکړه او ستا په مټو وزرونه یې د سر په بیه ساتنه او پالنه کړي بلکې چې چېرته وي دلته د سټېج طرف د قطعه خاص مجاهدین د خوست ولایت د ولسونو په وړاندې جام نظام ترسره کوي تاریخ هیر دی نشي حقانی جلالالدین د هر یرغل ځواب وموی امام وګرجلادا پنرا د اشمال وکرسیالی مقام په وړاندې خپل خاص نمایشات وړاندې کوي استاد زمون د هر وخت فدای جلال الدین تاریخ دا هغه مجاهدین دي چې تېر شل کلونه نیغ سر کړي وي او غربي ښکېلاګرو ته یې دا سر پانځو همدا مجاهدین وو چې د بګرام پر جرقي او د افغانستان مختلف د وحشت زندانونه مات او حد کړی یې ډلې ونې شولې او د افغانستان ځوانان په هسکه غاړه باندې تر خپل باندې د اسلام سپین سپېدلی کلمهدار بیرغ رپېږي همدا ځوانان دي چې د دوی له برکت زموږ د مظلوم شهیدانو ارمان اسلامي نظام حاکم ده رب دې دائم ولري دا خوست ولایت د قطعه خاص مجاهدین په مختلفو وسایطو کې په منظم ډول دا لوج تر مخې دا تاریخ هیر دی نشي حقانی هیر دی نشي حقانی جلالالدین تاریخ هیر دی نشي د خوست قطعه خاص ځواکونه چې په پوره او پرمختللو وسایلو سمبال دي آمادګي نیولې ده دغه ځواکونه زموږ د ملت او د هوساینې لپاره شپه ورځ کار کوي
دا خوست ولایت د قطع خاص ځواکونو شکمن کس ودراوه او د هغه نه پلټنې او ګرمېګنې روانې دي دا ترپال کې څومره ولاړ کسان یې کښېني تر څو وروسته کسانو ته همدغه روزنې ترلاسه کړي تر څو هر مجرم له سهار راهیسې مې یوازې په لاسونو کې نیولي دي خپلو لاسونو ته حرکت ورکوي خپلو بیرغونو ته کور یې ودان